وخت نکاح یې ورسره وکړله ما سره هر پروف د پروف 9,000 روپۍ پاونډه ده له ښځې نه خینې نه واوښې نه ووهل لاړل امریکې ته وتښتېده عرفان په نامه زوی یې د اوس هم همغه ښځې سره ده هغه یې ساتي او دا دله په ټیک ټاک کې زمری ته ناست دی دا افغان ده افغان دومره دله یي خپله ښځه پرېږدي خو باچا حسیب ته حمزه ته کوم داسې عالمان ناست دي تا ته ښه پته ده او نو د هغې خبره څوک چلنج کوي ډېره نه علم ورسره شته نه علم نشته دا ګوره خبره داسې ده ته دلته راولې جنرال صاحب سره کښېنه خبرو ته بیا دې نه کښېني لکه د دې جنرال صاحب خو لا پرېږده زما سره اډو علم نشته ما نه دا اسیب او دا حمزه تښتېدلي نه دي د سره خو د سره نه کینی د خبرو توانه غي لري نه تور لالا په دې خبره جګړه مکه وځکه په دې مودريګه چې جنرال صاحب په مخ کې ته مدي به مدرسې به یادولې دي حسب زواک زموږ د مدرسې جنرال صاحب دا انګريزانو جوړ کړی ما ته ثبوت راکا بیا خپل ته تختیدلې و ثبوت وسره نو ویډیو د پدې جوړو ما بیا ویډیو څه پورې جوړ نه کړه دا انګريزانو جوړ کړی نه نو حکم پکې نشته ها له تاسو هغه سره د اتفاق کو جنرال صاحب دا موږ مدرسه خو انګريزانو ماغي ځکه جوړه کړې ده چې مدرسه کې حقانی ګروپ را پیدا شو نو په افغانستان سر وګرځوي دا مدرسې انګريزانو نه جوړې کړې دا په خپل مهنت او په خپل د خلکو په مرستو جوړې شوي دا دروغ دی دا داسې خاص دغه نه لري افغانستان ډیر مشرانو خو جواب نو کنه طاهر شیخ صاحب حسیب سره بیا جواب نو جنرال صاحب زدا وایم جواب ګور د هر خبري جواب نه چې جوابي ته د کم زینه ته په ما دین قائمه خو د واشنگټن نه اخته د واشنگټن نه ته په ما د انګريزانو دین قائمه ایو راپورته کیږي د لیلن خبرې کی د لیلن د ماسکاو نه پر ما دین قائمه ضرور په خپل وطن کې ناسم کوم مدرسه کې زما طالب جوړيږي کو حافظ جوړيږي دا زما بچیان دي کله هر ځای کې دي دې کې د چاکار نشته دلته کوم انګريزي دغه نشته ټول دا درس نظامی ویل کېږي قرآن حافظان دغه پیدا کېږي او دغه ځایونو ته ځي دا که څوک مني نه نو دا نن خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د کومه مدرسې فارغ دی انس حقانی کومه مدرسه ویل هغه مدرسې نه فارغ وروره کومه مدرسې نه فارغ دي نو ته پښتنه وکن ته وای کنه چې ته وای فارغ دي کومه مدرسې نو څوک ځان دا خو د مولانا عبدالحق صاحب داغه مشت دا بیان و چې تاسو د مدرسه کې درس وای بیا به اتمن ځان سه حقانی لیکي نو چې دوی درس نه دیواله په دروغ نه مشته کوي هغه د پلار یال ته درس ویلای دا پلار حقانی تخلص ته دوی انتظام نه ملګیا کېږي قربان دې شمه خلوص نسته کنه خو موږ هم دلته درس ویلې خو ولې دا وای مبین صاحب چې څوک دغه درس د مدرسې څخه نه ویل ځان سه حقانی نشي نوښته کول هغه د پلار په غلی کله دا حقانی دا معنا نه چې د حقانی مدرسه حقانی دا معنا چې په حق باندې ولاړی پوه شئ ځان نه مولا صاحب برید د پاک سوچا خریلی دی بس موږ د خپل مدرسو پورې م لګاو کوه یاره خو سل نفر زه پیژنم چې درغلي دغه ځای سره زه پیژنم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته همدغه د حقانی مدرسې مخکې به د امریکانو ټانګونه راتل تاسو ولاکه تشې متیازې پې کړي نور خو لا پرېږده یاره په د ګاډۍ په کیمپ باندې 300 ټانکونه او 300 دغه رانجر یې وروسېدل تا خو نه دي لیدلي اوس هم پیدا الله ګزاره کوله امیر صاحب والله خو شرط پې راسږدي ته خو والله چې اوس د مدرسو نه خلک راوځي او د ټینکونو خلاف جنگ شروع کی مدرسه خو د علم د پاره داغه خو د جنگ د پاره نه کړه ورکه جواب و تړن در باندې وځه مدرسې نه ته څه وایې چې اوس طالبان روباسي چې جنگ کوي نه نو جنرال صاحب د عمران خان خو سپلای بند کړي وکنه بالکل بند کړي هغه خو منې کنه را سره جنرال صاحب عمران خان بند کړي وا خو متحده مجلس اعمال په 15 کالو کې د ټول خف فرمان ډالر واغشته د پیښور ایرپورټ نه به بمونه په کابل اچول حالت ته چیرته مولانا صاحب معنا خو عمران خان چې نه ګیرشته نه بریک ته په امریکا شپږ میاشتې ناټو سپلای بند کړي وا
Absolutely not. ته د دې برید ډېر صفات کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته چې برید وخروي نبی علیه السلام ته مزه حضرت عمر برید پریښو. حضرت عمر ته اجازه تو هغه نبی علیه السلام علیکم بسنتي و سنت خلفای راشدین و مهدیین. امیر صاحب نبی علیه السلام چې برید خریل هغه بیا د بدر غزا ته تاسو غوندې وظیفو ته هغه ته نه و ناس پوه شولې. والله کټک دې کړی مبین صاحب ته غواګانې دي ساتلي. والله کټک دې کړی یاره کټک مې نه ده کړی نو خو برید خو لرم که نه یار. تا برید ته څه ګولۍ کوي چې دغه برید خو هلته هغه دغه طاهر صاحب دا عمري سنت ګاډي وړې به نه وې. عمري برید نبي علیه السلام نه مخکې نه دی. اول د نبي علیه السلام خبره ده. خالفه مشرکین. ولې حضرت عمر نه منې؟ حضرت عمر منم خو د حضرت عمر کار چې دی هغه دویم نمبر باندې راځي. اول د نبی علیه السلام خبره راځي. ته عجیبه خبرې کوي امیر صاحب. دین خو ته حدیث نه انکار کوي. د صحیح بخاري حدیث نه انکار څنګه کوي؟ لمانه وروسته حضرت عمر ده. ته وایې په دوه عمر د عمر دین حق دی. ګوره عمر رضی الله عنه چې دی هغه یو صحابي دی یو خلیفه دی خو درجه د نبی علیه السلام ده. د نبی علیه السلام درجه ده په دې بنن خلی هغه دین رسولی دنیا ته. چټي مه غږېږه امیر صاحب. داسې وایي چې برید مې خرولي دي بس خبره خلاصه. برید مې خرولي خو ما په خپله طبع نه دي. ما په حدیث خرولي. په حدیث دې نه دي خرولي. په حدیث کې چېرته راغلي هغه وایي سته به یې قینچي کوې تا بلیډ ورته نیولی ده وروره. ګوره ته داسې کار حدیث کې بلیډ راغلي دي. ته لپاره دین مه بدلوه. تا برید پیغمبر علیه السلام بریتونه واړه کړي دي. خریلي نه دي تاسو غوندې. پاکي خرولي دي. زمونږ ټول علما دروغ مه وایه که نه. دا خو ته پیغمبر علیه السلام باندې دروغ وایه که نه امیر صاحب. نبی علیه السلام وایي لرې کوي. مطلب دا ده چې تی هر رقم لرې کوي. دا مطلب نه ده چې ته بیاتي پسې راوال او بیا په شلشمو باندې غوړ که. نو به بیتي پسې رالې د لرې کولو خبره. هغه قینچي یاده کړې چې په قینچۍ باندې به یې کموئ چې قینچي نه وه په هغه وختو کې. ها بلیډ و. بلیډ نه وه چاړه وه. ای خدای دې بی خو باسه. ای خدای دې غار که د ګجر سړی تر هغې په دین کې خبرې کوي. ګوره تاسو دواړه چې نو دواړه د یو فکر خلک کې ته امارت اسلامي ولای طاهر صاحب دلته جنګ کولی شي سړی. نه جنګ نه کوي جنرال صاحب. ګوره دیموکراسۍ باندې ګوره دا په دیموکراسۍ په انتخاباتو په ووټونو ایمان لري او زه نه لرم. په والله که لرم. دا نه لري جنرال صاحب نه لري. وټونه د سره منم د اسلام دا امارت اسلامي ولا دی جنرال صاحب. امارات جنرال صاحب د مشکلات په ټول امارات کې ماته داسې سړی وښیي چې بریتونه یې نه وي. مبین صاحب د مشکلات خو ورو سوا کېږي که نه. ورګه امیر طاهر صاحب شیخ بصیر نه پېژني دا مشکلات. خیر دی امیر صاحب ته غل شزت پښتنه کومه د مشکلات خو جنرال صاحب سیوا کېږي ورسته ورځ تاسو ګوره دا مشکلات خو مبین صاحب سیوا کېږي ورسته ورځ. سړی په خپل نوبت سره واګيږي. خپل نمبر سره خبرې وکړي چې کوشش وکړي غلطه لهجه ما استعمالوي خپ ادب باندې دا لهجه غلطه استعمالوي نو بیا به زبرود نه کس. نه دا ما ته وایي ته ګوجر یې. ولې ګوجرتوب بده خبره ده. زه خیر دی مبین صاحب خو زما د پښتنه ته لګ دروال د مریم نواز په اوږې مې سر نه دی ایښی لکه تاسو هغه بوړه پیغمبري. ګوره دا ګوجر خو خیر ګوجر خو پرېږده خو ګډې بيزې ساتل او څاروي ساتل دا پیغمبري کار دی. دا خو زموږ پیغمبر علیه السلام هم کړي دي. دا خو څه بده خبره نه ده. زمارې په خدای قسمي زه دلته کومه مال زما که لږ وسو شو لږ پیسې را سره رالې دا کار زه دلته شروع کوم. دا خو پیغمبري کار دی برکتي کار دی. دا قماقل ده که نه قماقل د توره پګړۍ والې بریتې خریلي شلشمې پې والې دي بس دلته راشي خدای دې بېخ وروره په نمونو قمقلې په دین کې خبرې مه کوه. خپلې غواګانې پرېږده دا بس. تاسو سوال لرئ نو امین شاه د جنرال صاحب نه سوال کوي نو ما پوښتنه کوله. امین شاه نمبر دی ورکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستر جنرال مبین صاحب الله دې ونازوه. الله دې ډېر عمر درکړي او نر سړی تکړه سړی که په هر چا نیوکه کې نو په مخامخ هلته لیکلي دي پاک پاوچ زنده باد او ما ته وایي نر سړی او ښه سړی د سره ښه څه کې دا سټې د ماتېدو نه ده. مړه نو ته ګوره مبینه زمون لایو ته راغلي
ګوره د دته عزت وره سړی ګوره، د عزت نه، نه، ګوره امین شاه موږ ته د عزت سترګې نه وایو ګوره چې امین شاه دا لفظ په سم استعمال لږ صبر وکړه امین شاه. جنرال موبین روایت سم نه پرېږده ته ګوره په عزت پوهېږې نه خو مکه ګوجرې مونږ ته وایو چې دلته مېلمه امین مونږ شاه احترام لږ صبر کوو وکړه. خو ګوره غلطه خبره به نه کوي امین شاه یا کبرون خرابوي چې دا برود لري کما بے حرمتی به نه کوي بے حرمتی مکه وجه جنرال صاحب استلی دي جنرال صاحب